لکه څنګه چې تاسو خبره سئ په دې اواخرو کې پاکستان هېواد ډرایور ویزه راویستله، ډرایورانو ویزه. هغه ډرایوران چې په تورخم کې رفت آمد لري هغوی لپاره یې د ډرایور ویزه راویستله. نو ځینې ملګرو پوښتنه کړې چې د هغې په اړه یو لارښود جوړ کړئ. ډېر اسانه ده، دومره کوم تغییر پکې نشته دی. زه یې په لنډ ډول تشریح کوم او تاسو هم په خپلېدو کې چې ترې ګټه واخلئ. لومړي سر کې خو تاسو په نیو اپلیکیشن باندې کلیک کوئ، پاکستان ویزه انتخابوئ او لاندې افغانستان انتخابوئ. دلته تاسو وایئ چې نن تېر اپلیکیشن نه لري. که تېر اپلیکیشن لري دې له مخې یس انتخابوئ، چې نه لري زیاتره نه وي نو انتخابوئ. سټارټ باندې کلیک کوو. راځو ګورو دلته ویزا کټګوریز کې موږ لومړی بیت څه انتخاب کړو. دا ډېر زیات مهم دی. په دې کې راځو لاندې راکوځو ورک ویزا انتخابوو. زموږ چې دلته ویزا کټګوري ورک انتخاب شوه، دلته په سب کټګوري کې موږ ته سیپیک، ډومېسټک داسې نور ډېرې زیاتې ویزې راکوي، خو تر ټولو مهمه موږ ته ټرانزیټ یا ټرانسپورټ ویزه دی. همدارنګه دې خوا چې د انټري موږ انتخابوو. چېرته ویزا مخکې موږ اخیستې نو ایکسټینډ انتخابوو، خو نه موږ انټري انتخابوو. په همدې اساس ملټیپل انټري غواړو، سنګل انټري غواړو، ملټیپل مور دین ون ایئر غواړو، خو نه عموما ملټیپل اپ ټو 1 ایئر دا ډېر بهتره ده چې انتخاب کړو، ځکه ویزا مې یو کلنه راځي. دلته موږ ورسره انتخابوو یا ټرانزیټ ورته لیکو یا هم ډرایور ویزا ورته لیکو. ډرایور ویزا ټرانزیټ ولیکل شي ځای مخاوي ټرانزیټ. نو دلته ون الاؤډ ویزا ډیوریشن 1 منث انتخاب شوی. تاسو په مخه مانث په ایئر بدل کړئ. افغانستان نه موږ اپلای کوو. د افغانستان کې موږ کابل میشن انتخابوو. همدارنګه انټري پورټ زموږ تورخم دی. که چېرته سپین بولدک وي نو بیا هلته چمن انتخابېږي، خو نه زموږ تورخم دی نو تورخم انتخابوو. کله دغه کس ارایول ډیټ کله دی تخمیني، چون دا ویزا خو 4 ساعته کې راځي، موږ به ورته داسې تاریخ انتخابوو چې هغه لږ مناسب وي. 15 به انتخاب راتګ وخت کله دا کولی شو چې یو میاشت انتخاب کړو، هغه زموږ په لاس کې ده. 400 زموږ خوښ هغه موږ کولی شو انتخاب. راځو د پاسپورټ برخه کې. دلته به تاسو د پاسپورټ معلومات ورکوئ چې دا پاسپورټ نمبر چې شی دی، پاسپورټ به ولیکئ. دلته د پاسپورټ ټایپ زموږ اردنري. عموم کې موږ چې دغه ځای کې ایشوینګ اتھورټي انتخابوو. زموږ کابل سنټرل پاسپورټ ډپارټمنټ دی. بیا اخر کې یو MOI هم لري، نو دا به مو لیکئ ورته. او زموږ د پاسپورټ کنټري افغانستان دی. پاسپورټ کله ورکړل شوی دی نو تاسو د پاسپورټ ایشو ډیټ هلته ولیکئ ورته. همدارنګه ایکسپایري ډیټ چې دی هغه هم ورته ولیکئ. نو دا معلومات هم چې ولیکل تاسو به سیف باندې کلیک او نیکسټ به لاړ شئ. دویمې صفحې ته چې کله لاړئ تاسو به دلته د شخص نوم ولیکئ چې نوم څه شی دی. مثلا احمد دی، وبخښئ تخلص یې احمد دی، پاسپورټ کې اول تخلص. نوم یې علي شو. ادر نیم کې څه نشته دی. NI لیکل کېږي. کنټري خو معلومه خبره ده، د افغانستان د برث سرټیفیکټ ډیټ اف برث دا ورته انتخابېږي. دا چې ټول انتخاب شو. ننګرهار انتخابېږي. دا معلومات به تاسو ټول د پاسپورټ نه لیکئ. دا پاسپورټ کې ټول شته دي. اسلام دی زموږ مبارک دین خو زموږ اسلام دی. پښتو زموږ ژبه ده. نو په همدې ترتیب چې دی بلډ ګروپ زموږ انتخابېږي. او عموم کې ډرایوران کې چېرته کم تحصیل تعلیم کړی وي هغه هم دې انتخابېږي، خو اکثره د دوی بېسواده دي نو بېسواده انتخابېږي. نو دا ټول میل دي، میریډ دي. او دلته د دوی ادرس هم دقیق ادرس باید ولیکل شي. دا ادرس په دې ترتیب ولیکل شي چې پروینس یې کوم دی معلوم ده، ننګرهار دی. ننګرهار کې ډسټرکټ کوم دی، ډسټرکټ نو موږ ورته چپرهار لیکو. هلته ویلیج مثلا دولت ځایي لیکو داسې نور. او یا اوس چېرته اوسېږي هغه هم انتخابولی شئ، یا لنډ ورته افغانستان هم ولیکئ. دا هم قابل د قبول دی. ټاون سیټي زموږ جلال آباد دی یا ننګرهار دی، هغه هر څه چې تاسو خوښه دغه ولیکئ. ننګرهار هم لیکلی شئ، جلال آباد هم لیکئ. کنټري زموږ افغانستان. دا مسله معلوم مسایل دي. څو کاله کېږي دلته اوسېږي او څو کاله ورته انتخاب کوئ یا ترې پوښتنه وکړئ. همدارنګه دغه د ایمیل ادرس چې دی دا ورته تاسو کولی شئ خپل ایمیل ادرس ولیکئ تر څو سبا ستاسو د ټریکینګ ایډیا په دې پیدا شي. موبایل نمبر یې ولیکئ. د افغانستان موبایل نمبر یې لیکئ، د پاکستان یې لیکئ. دا خو زما خپل نمبر ده، خو بیا هم پر سره دوه یې د افغانستان نمبر ولیکئ، یو یې د پاکستان نمبر ولیکئ. نو تاسو کولی شئ دغه معلومات په دقیق ډول ولیکئ. او همدارنګه د پاکستان نمبر چې دی او فکر کوم 030 دغسې شی دی ځان نه تاسو مه لیکئ، کوشش کوئ د مشتري نمبر ولیکئ. دا ښه خبره ده. په همدې اساس دلته د هغوی د پلار، مور او د خاوند معلومات رسول کېږي. نو که دلته موږ د پلار ولیکو نو کولی شو ولیکو چې ګل احمد دا د پلار نوم شو، فادر نیم. دلته نشنلټي انتخابېږي او دلته هم کنټري اف برث. او دلته دی غواړي ورسره لاړ شي نو معلومه ده چې ورسره خو پلار نه ځي نو انتخابوو. په هغه صورت کې چې ویزه یې درلودله دواړه ډرایوران نو یس انتخاب کړي. مور نوم بیبي کولی شو داسې یو نوم ورته انتخاب کړو. بیبي یو نوم باید ولیکو چې هغه ستاسو د خوښې وړ اوسي. یا د خوښې وړ نه وي د مور هغوی نه پوښتنه وکړي هم صحیح دی. خو ځینې ډرایوران نوم نه وایي نو تاسو مجبور یاستئ چې ځان یې ولیکئ. نو دې خاطر ما بیبي لیکو، پاخي به ونه لیکو. نو دا مو تاسو ورکړلو. همدارنګه دلته تاسو نه چې غواړي بیا د ښځې نوم غواړي، ښځې نوم ډرایوران اکثره که نه ورکوي مشکل نه ده، تاسو ځان نه ورکولی شئ. نو هغه هم تاسو کولی شئ چې یو نوم ولیکئ، مشکل نه دی. کله هم چې نومونه ولیکل، نومونه خو ستاسو اختیاري دي، کولی شئ اختیاري مو کوئ، خو دا چې واوسېږي صحیح دی. ډرایورانو ته قناعت ورکوئ چې تاسو خپل اصلي معلومات ورکوئ
تر څو په کوم ځای کې مشکل پیدا نشي نه یوازې ډریورانو ته ټولو مشتریانو ته به قناعت ورکړي. دې نه بعد په سیف کلیک کوو، نور معلومات ضرر نشته، مخته ځو. ښه د دوی ګوره پاسپورټ کې چې شی لیکل شوی هغه به تاسو هم دلته انتخاب کړئ. نو اکثره سیلف امپلایډ انتخاب شوي دا ښه خبره. دلته ټراول هیسټري درنه غوښتې ده، که چېرته دغه دوه برخو کې ویزا هیسټري، ویزا ریفیوزل هیسټري او پاکستان ویزا هیسټري دا اوسي ښه خبره ده، که نه دا هم دومره مهم نه ده. سیف باندې کلیک کړئ او مخته لاړ شئ. دغه ځای کې موږ کولی شو چې مختلفې برخې انتخاب کړو. تر ټولو ښه برخه یې چې دی د هغه رینټډ د ایریا دی. که تاسو رینټډ انتخاب کړئ نو دلته ستاسو د تګ وخت انتخاب کوئ. چون مخکې موږ د 15 انتخاب کړی، دلته هم د 15 انتخاب او بیرته راتګ کوو. البته دا احتمالي دی بس چې دغسې یو میاشت یو 10 ورځې 15 ورځې بعد انتخاب کړئ ښه ده. او ادرس مهم دا دی چې تاسو ادرس دلته دقیق ورکړئ. که چېرته تاسو ادرسونه ولرئ ښه دی. اکثره ملګري د میډیکل ویزې لپاره چې اپلای کوي نو هغې ځایونو کې ادرسونه لري هغوی، نو ادرسونه هغوی نه ورکړئ انشاءالله مشکل نشته دی، ښه کېږي. نو هغوی اکثره ملګري چې د میډیکل ویزې لري هغوی سره په هوټل بوکینګ یي، هغه هوټل بوکینګ نه کولی شي د ادرس دلته ورکړي. کانټاکټ نمبر هم د همدغه ادرس مربوط یو ځای اوسېږي، ډېر ښه دی. نور مهم نه دی چې د سپانسر معلومات ورکړي یا فرینډ ریلیټیف او ایریا سټای معلومات ورکړي، دا هېڅ مهم نه دی، دا به در نه خوري، دا مه ورکوئ. راځو اخري او مهمې برخې ته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ خو په نارمل کې موږ په پاسپورټ برخه کې، فوټوګراف برخه کې او ادر کې تذکره اچوو. پاتې کېږي دغه درې برخې چې داسې شی دي. ګورئ په دې ځای کې چې دا د یو دغه دوه برخې ډېرې مهمې دي چې دا یاد ولرئ. یوه برخه چې دی دا د لارۍ ټیټ دی او بله برخه چې دی دا د ډریور ټیټ دی. نو تاسو یاد ولرئ کله چې یو څوک تاسو ته راځي ویزا اپلای کوي دغه دوه به ترې حتما غواړي چې دا باید ولري. البته درېیم ډرایوینګ لایسنس دی چې هغه خو تر ټولو مهم دی. نو په دې برخه کې چې دی د ډرایور چې دی دغه به واچوئ، ټیټ به واچوئ. په دې برخه کې د لارۍ ټیټ به واچوئ. نو کله چې دا اپلای وکړله وبخښئ دا اپلوډ کړله نو دې نه بعد بیا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې تاسو خپل اپلیکیشن وګورئ. یو ځل بیا یادونه کوم، په دې کې د لارۍ ټیټ اچول کېږي، په دې کې تذکره اچول کېږي، په دې کې ډرایوینګ لایسنس اچول کېږي، د ډریور خپل لایسنس چې دی هغه اچول کېږي، او په دې برخه کې د ډریور ټیټ اچول کېږي، پاسپورټ اپلوډ کېږي او همدارنګه فوټوګراف اپلوډ کېږي. دې نه بعد په سیف کلیک کوئ، راځئ خپل اپلیکیشن ټول مکمل منظم ګورئ، د پاسپورټ سره چیک کوئ، د ټولو معلومات سره چیک کوئ، او اخر کې چې دی ستاسو چې کوم اپلوډ ډاکومنټس دي هغه هم چیک کوئ. په دې برخه کې چې اوس موږ اپلوډ کړي نه دي نو هغه هم چیک کوئ، هغه هم اپلوډ کوئ. دې فیس یاد ولرئ چې دی $100 فیس دی. کله چې تاسو خپل ماسټر کارډ نه اپلای کوئ نو $106 پورې وهي. نو بیا د مشتري نرخ هغه بېله موضوع دی، هغه هم کوشش وکړئ چې مناسب اوسېږي، غیر مناسب نرخ مه ورکوئ. نو خدای دې وکړي دغه ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوې اوسېږي او ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي سبب ګرځېدلی وي. که بیا هم څه پوښتنه وي، انتقاد وي، پیشنهاد وي، کور میډیا ستاسو خدمت کې دی. ډېره مننه.